السلام علیکم. ټاپ 10 پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لومړی سوال، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورې نوم څه و او رسول الله دغه توره چاته ورکړې وه؟ ځواب: د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورې نوم ذوالفقار و او رسول الله دغه توره حضرت علي ته ورکړې وه. دویم سوال، حضرت آدم علیه السلام دنیا ته له راتلو څخه وروسته کومه میوه د ټولو نه مخکې وخوړه؟ ځواب: حضرت آدم علیه السلام په میوو کې له ټولو نه وړاندې بیره وخوړه. دریم سوال، څومره انبیا داسې دي چې اوس هم ژوندي دي؟ ځواب: 4 انبیا دي، حضرت عیسی علیه السلام او حضرت ادریس چې دوی په اسمانونو کې ژوند کوي، او همدارنګه خضر علیه السلام او حضرت الیاس چې دوی په ځمکه کې ژوند کوي. 4م سوال، څومره ماشومان دي چې هغوی د شیدو څښلو په حالت کې خبرې کړي دي؟ ځواب: 4 ماشومان دي. لومړی صاحب جریر، یعنی هغه ماشوم دی چې هغه د جریج د پاکدمانۍ شاهدي ورکړه او د هغه برات یې وړاندې کړو. دا واقعه داسې ده چې د یوې ښځې د جناکارۍ څخه بچی پیدا شو چې هغې دا بچی د حضرت جریج لور ته منسوب کړ. حضرت جریج د ماشوم لور ته اشاره وکړه، نو هغه اشاره وکړه چې زما پلار پلانکی شپوکی دی. دویم هغه ماشوم دی چې هغه د حضرت یوسف د پاکدمانۍ شاهدي ورکړه او د زلیخا څخه یې د هغه برات وکړو. دریم د فرعون د لور د خادمې بچی چې هغه د فرعون لور د کفر څخه ویروله. او 4م حضرت عیسی علیه السلام و. 5م سوال، د حضرت موسی علیه السلام مقابله له کومو جادوګرانو سره شوې وه؟ د هغوی شمېر څومره و؟ په کوم شی باندې ناست و؟ او د هغوی په لاسونو کې څه و؟ ځواب: د جادوګرانو شمېر 70,000 و، هر جادوګر په کرسۍ ناست و او د هر یو په لاس کې یوه رسۍ وه. 6م سوال، د حضرت سلیمان علیه السلام فرش د کوم څیز څخه جوړ شوی و؟ ځواب: د سلیمان علیه السلام فرش د سرو زرو او ورېښمو څخه جوړ شوی و. دا یو ډېر اوږد او پلن فرش به غوړېدو او د دې په منځ کې به یو منبر و چې په هغه باندې به دی کښېناسته. 7م سوال، حضرت ابراهیم علیه السلام چې په کوم اور کې غورځول شوی و، د هغه لپاره تر څو ورځو پورې لرګي راجمع کړای شوي وو او څومره ورځو پورې پکې اور بل کړای شوی و؟ ځواب: د 1 میاشتې په موده کې لرګي راجمع کړای شوي وو او تر 2 ورځو پورې پکې اور بل کړای شوی و. 8م سوال، حضرت ابراهیم علیه السلام په اور کې تر څو ورځو پورې و؟ ځواب: ځینو 2 ورځې، ځینو 40 ورځې او ځینو 50 ورځې ویلي دي. 9م سوال، حضرت آدم علیه السلام د کومو غرونو له تیږو څخه د بیت الله تعمیر جوړ کړ؟ ځواب: تور سینان، تور زیتون، جبل لبنان، جبل جودي او د دې ستنې د حرا له غره له تیږو څخه جوړې کړې. 10م سوال، په جنت کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده د دنیا د کومو ښځو سره کیږي؟ ځواب: په جنت کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده د دنیا د 3 ښځو سره کیږي. لومړی مریم بنت عمران، دویم آسیه د فرعون ښځه او دریم کلثوم د حضرت موسی علیه السلام خور. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ، او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کومنټ وکړئ، او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.